یاره والا چې سختې دي د زوی احسان به یې مونږ چې نارمل به ورسېږو زر زر خو ډېرې سختې لري دي دلته د خلکو لکه مشرونه مرسي زنونه مرسي ټول ارسي و دغو دا چې کوم دغو زوینو خلک یې مقامي که نه یا نورو زوینو نه خلک ارسي ډېر زوینو نه ارسي مقامي خو خبره خو بېله ده که نه ډېر زوینو نه ارسي داسې کلیو نه ارسي دلته چکر ته راغلی یو بازار پسې دلته تاسو دعا ته راغلي یې یو لمبلو ته راغلي یې چا سم نه جی بس موږ داسې رالو د زیارت مشهور دی که نه موږ دې لپاره رالو موږ ویل دا بزرګ کوم دوا و که نه موږ به خپل ځان ته موږ دې عقیدې لپاره نه راغلي چې دې بزرګ مې وغواړو لکه ښه او تاسو بل علاقې او زه د پېښور یم ښه او تاسو لکه دلته رالی تاسو څه داسې محسوسه کړه چې څه کمې دی او څه ډېر ښه دي دلته بس دغه یو دغه چلیږي چې ټول خلک راځي دلته ځینې کوم کسان چې نه پوهېږي که نه دې مزار نه غواړي نه مهرباني دې وکړي دې مزار نه دې نه غواړي څه الله نه دې غواړي بس خپله عقیده دې صحیح کړي او څه دې داسې ښه ولیدل پکې بس دا معقول سیټ دی که نه پیزا سپاره بازار کې لکه رش یو نظر حفاظت نه کړي موږ دغې وجې دلته رالو موږ ویل ځه ځای به مو وینو ښایسته ځای دی او بابا ورته وویل چې پاسه د کینو د ځنګل ټول ښکاري په دوره وخت کې د داسې آباد شو نو دلته دا خلک راځي چا باندې خرخ وي دانې وي د خاوره یوسي یا د اوبو سره ولامبي الله پاک ورته شفا ورکوي کوهاټ ته د خلکو کلمه راوړې وه او کوهاټ څومره اولیاء کرام دي دی ټولو کمانډر پیر سید ضیاءالدین شاه بخاري اوس بیني بابا باندې یادېږي بونه شریف باندې یادېږي بینا د علاقې د څومره علاقه ده دې ته یایي بینا او دا یې بیني بابا یادېږي او بونه شریف ورته ځکه یایي چې دا وړو کې ټول نه وړوکی ورور همدا و دا اسلام جهاد تبلیغ باندې بخاري نه راغلي او داسې کې پیران څومره دي دوه اولاده ده شعر کې عجیبه در بابا ده هغه هم سره راغلی او هغه خور د په نکاح شته د نسلېدو ده دا دې دپاره بوله شو او داسې څوک کیني نه ویلې مزار ته زنانان راسي هر رنګې خلک راځي که نه یو کیني بې داسې کې مزار خو نه شو که نه زه د ډوډا روډ ډېرې باندې کوهاټ نه راغلی یم دلته بینې زیارت ته موږ راغلي یو چکر له موږ سره مېلمانه دي دلته خلک راځي دعاګانو ته خو موږ راځو چکر له دلته د موږ سره مېلمانه دي او دوی له موږ کانکول شریف له هم چکر ورکړی اوس دلته راغلي دلته چکر مو له ورکړو اوس په انشاءالله ځو ډیم ته دلته د خلک چې وایي چې اوبه دي او ډېرې خوږې دي او شفا ده پکې دا څه کیسه ده دا خو خلک وایي چې شفا ده پکې خو دا قدرتي چینې راغلي دي خلک یې کورونو ته مړي خلک وایي چې دې کې شفا ده دا خلک وایي دې کې شفا ده قسم چاچا مو ویل وایي دې کې شفا ده